وطندارای عزیز، سلامتی خداوند پادشاه سلامتی عیسی مسیح کت شما باشد در هر جایی که هستین. خداوند شما را برکت بده. ما دعای ما امروزی است که خداوند قلب‌هایی که درد دیده واره شفا بده. ما در یک دنیای بسیار درد دیده هستیم، خصوصا در این وقتا. جنجال‌هایی که ما در شرق میانه و در افغانستان و ایران و در هر جای میبینیم، واقعا دلخراش میشیم. قلبهای ما درد میگیره، خون جگر میشیم. انسانها در دلدلهای بسیار عمیق گناه هستند. علت تمامی از این مصائب و مشکلات گناه انسان است. انسان میخواهد که خود از این گناه، از این بدبختی ها نجات بده و اما امکاناتش نیست. ما در طول تاریخ میبینیم که دولها، پادشاهها، سلطنتها، دولتها همیشه وعده های سلامتی و صلح و ثبات، خوشحالی اقتصادی، خوشحالی شخصی را بر مردم دادن و اما تمامی از این چیزها ناکارآمد بوده. در کلام مقدس خدا ما میخوانیم که عیسی مسیح از همین خاطر در فصل 14 انجیل مقدس یوحنا آیت 27 میگه ما سلامتی خدا برای شما میتیم. نه او سلامتی که دنیا وعده میده، ما او سلامتی را نه، بلکه سلامتی شخصی خدا برای شما میتم. سلامتی برای شما به جا میگذارم. من سلامتی خود را به شما میدهم. دنیا نمیتواند آن سلامتی را به طوری که من به شما میدهم بدهد. دلهای شما پریشان نشود و ترسان نباشید. کلام خدا ایره میگه. او شاهزاده سلامتی خوانده شده. اشعیای نبی 700 سال قبل از تولد معجزانه خداوند عیسی مسیح در مورد عیسی مسیح نبوت کرد و یکی از القاب، یکی از نامهای عیسی مسیح را شاهزاده سلامتی، سرور سلامتی و یا پادشاه سلامتی گذاشت. این نبوت شد در مورد خداوند عیسی مسیح. وقتی که ما از نبوت صحبت میکنیم به این معنا که خدا خودش پیشگویی میکنه توسط بنده های خود. همین بنده های خداست، بنده های نیک خداست که وا دهان خدا جور میشه و برای ما چیزی که از قلب خدا میبراید، از حکمت خدا میبراید، این برای ما ابلاغ میکنن. و خداوند رو گفته بود که سلامتی تنها توسط عیسی مسیح بر انسان ها امکان داره. از همین خاطر کسایی که به عیسی مسیح ایمان میارن حتی در شکنجه، در مشکلات سخت هم و سلامتی خود هرگز از دست نمیدن. این سلامتی بنابراین نیست که ما سفر کنیم، در یک زیارت بریم، سر قبرها بریم، پیش کدام مرشد بریم، پیش کدام صاحب یک کسی که خود ملا میگیره و یا یک کسی خود صوفی میگیره و یک کسی خود رهبر کلیسیا و مسجد و مندر و غیره میگیره، پیش از او بریم تا که سلامتی برای ما داده شود، پیش از او بریم تا که همین چیزهای ما حل شود. نه، خداوند مستقیما میتونه که صدای ما را بشنوه. ما میتونیم به خدا بریم، ما میتونیم کلامش را بخوانیم، ما میتونیم که به او تکیه کنیم، دنیای ما پر از جنجال است. وقتی ما خبرهای روز میخوانیم ما میبینیم که در سوریه چقدر مشکلات زیاد است. شما میتونید از صفحه فارسی و اردو و عربی و انگلیسی BBC هم و در دیگه خبرام شما میتونید ایره واضح ببینین که چقدر جنجال هاست. ما میبینیم که روسیه بالاخره بالای
کسایی که جنگ میکردن برخلاف بشار اسد بالای زوا حمله کرد، در حالی که داعش ها هم هستن و دیگه اسلامگرا هم هستن. و اما دمابین کسایی که بی‌طرف هستن، کسایی که بیچاره هستن، کسایی که مسکین هستن، در بین وا کشته میشن. این جای بسیار بسیار افسوس است. سیاست های دنیا از هر جایی که باشه، روسیه باشه، آمریکا باشه، ایران باشه، افغانستان باشه، پاکستان و سعودی عرب باشه، هر سیاست، تمامی از این چیزها انسانها را به طرف مصیبت های زیادتر و عمیقتر میکشانه. از همین خاطر است که عیسی مسیح واضح میگه ما او سلامتی را بر شما وعده نمیتم که دنیا و ملکوت دنیا وعده میده، من سلامتی شخصی خود بر شما میتم. ای کاش دنیا به عیسی مسیح ایمان بیاره. ما میبینیم که آمار کشتگان که تنها ایرانی هستند، ما میبینیم در منا در عربستان سعودی در 465 نفر رسیده که بسیار هم جای افسوس است که اینقدر انسان ها در اوجا کشته شود. یعنی شما ایره میتونین که ببینین در اینجا آمار کشته شدگان ایرانی واقعی منا به 465 اعلام شده، اما احتمال افزایش آمار وجود داره و قرار خبرها که ما خواندیم بیش از 1100 نفر در این واقع و واقع دیگه ای که البته یک کرین افتاده بود در این کشته شدن. مردم ها تلاش دارن که به خدا برسن، اما خدا میگه من به شما رسایی میکنم، من به شما رسایی میکنم. متاسفانه انسان ها جان خود از دست میتن. بسیار لازم است که ما باید دعا کنیم برای از مردم، دعا کنیم برای خانواده های کسایی که جانهای خود از دست دادن، برای خانواده هایشان دعا کنیم، در دعا باشیم که خداوند واره تسلی بده از تمامی از این دردها و رنجها و مصائب. همچنین ما در مورد خبرهایی که از افغانستان آمده ما میخوانیم که بسیار مردم در مشکلات هستند. ما میبینیم که در منطقه قندوز ما میبینیم شهر قندوز زیر اسارت طالبا رفته و ما میبینیم که چقدر مشکلات در اوج آمده و مردم سلفی میگیرن که طالبا و علت سلفی گرفتن چیست؟ ما باید به این متوجه باشیم. بسیاری کسا سلفی میگیرن شاید به طرفداری طالبا و اما بسیاری کسای دیگه هستن که سلفی میگیرن به خاطر از اینکه سبا روز اگر چی شوه بگه ما سلفی گرفتیم کتتان، ما طرفدار شما هستم تا که جان خود نجات بده از مشکلات. مردم در مشکل هستند و ما میبینیم بسیاری کسایی که در سقوط قندوز ما میبینیم که چقدر مردم، تمامی خبرها در مورد ازمی هست. اگر شما متوجه باشین و خبرها را بخوانین ما میبینیم که مردم از شهر بیرون میشن تا که جانهای خود نجات بده. زنا، بچهای بسیار ریزه و کسایی که پیر و ضعیف هستند یا تمام از شهر بیرون میشن تا که جان خود نجات بدن. مردم در مشکلات بسیار زیاد قرار داره و ما باید در دعا باشیم که خداوند رحم بکنه. ما شما مؤمنین خداوند عیسی مسیح، کسایی که برنامه رو میشنوین، خواهش میکنم که بیاین یک دل شویم، یک قلب شویم و دعا کنیم. برای مردم ایران دعا کنیم. بسیار زیاد مردم در دوران حج جان خود از دست دادن. برای بازماندگانشان دعا میکنیم که خداوند مرهم بگذاره و خداوند شفاعت کنه و خداوند واره تسلی بده و خداوند کمک کنه مردم ایرانه. و بسیاری کسای دیگه از پاکستان، از نایجریا، از بنگلادش و از دیگه جایا هم جان خود از دست دادن در این حادثه و حادثات دیگه که در افغانستان صورت میگیره. حملات هر روزانه معصوم ها، کسایی که بی‌طرف هستن و جانهای خود، خانه خود از دست میتن، جان خود از دست میتن. مشکلات بسیار زیاد است. برای زوام دعا بکنیم. بیاین که دعا بکنیم. وطندارای عزیز من، ای خداوند عزیز، رحم بفرما بالای مردم. خدای عزیز کمک کن مردم. او خداوند عزیز، کسایی که عزیزای خود، اقارب خود از دست دادن در عربستان سعودی، در افغانستان، در ایران، در بنگلادش، در پاکستان، خداوند عزیز تو واره
تسلی بده ای خداوند. تو یگانه تسلی واقعی هستی. بگذار که سلامتی تو ای خداوند عیسی مسیح، همون قسمی که تو گفتی من سلامتی خودم تو، بگذار که همین سلامتی تو ای خداوند وارد قلب‌های ازوا شود. تو سلامتی خود ای خداوند بالای مردم افغانستان و ایران و تاجیکستان و پاکستان و هندوستان و بنگلادش و تمامی از این دنیا بیار. خداوند عزیز، ما جنگ های بسیار زیاده در تمام 4 گوشه دنیا میشنویم و میبینیم. خدای عزیز، خداوند عزیز رحم فرما بالای انسان ها به نام مقدس عیسی مسیح خداوند. آمین آمین. امروز ما از برادر عزیز ابراهیم فروتن در مورد کلام خدا و ای که عیسی مسیح یگانه کسی است که او اختیار بخشیدن گناهان داره، در مورد ازی حتما از برادر عزیزم به زبان شیرین پشتو ایره میشنویم. و اما قبل از اینکه از برادر عزیز خواهش کنم، وطندار ما عبدالله جان از سویدن تلفن کردن و روی خط هستن، تلفنشان میگیریم، ازشان میشنویم که چیزی اگر گفتنی دارن. عبدالله جان وطندار عزیز مانده نباشی. هلو، سلام علیکم برادر حسین. سلام علیکم عبدالله جان، چی حال احوال؟ خوب بخیر هستی؟ جور هستی؟ سلامت باشین، زنده باشین، زنده باشین. تشکر میکنم برادر حسین که از اینکه وقت خود در اختیار ما گذاشته. خیلی تشکر زیاد میکنم. خواهش میکنم عبدالله جان، بفرمایید چیزی گفتنی داشتین برادریم؟ بله خواهش میکنم. اول یک سلام به خدمت شما و همکاران شما، دومین که برای مخاطبان شما همچنین هموطنای عزیزم به ویژه اونهایی که در افغانستان هستند و همین لحظه برنامه شما را نگاه میکنند و همچنین برای برادران و خواهران عزیز که در ایران هستند، از کشور خود دور هستند و در کشوری دیگر زندگی میکنند، برای اونها یک سلام تقدیم میکنم. انشالله که این سلام مرا بپذیرند. تشکر میشنوم مردم برادر. بفرمایید. ایمان خود تعریف کنم که من چطور به عیسی مسیح ایمان آوردم. هللویا هللویا. عبدالله جان بفرمایید، وقت از شماست، لطف کنین شهادت خدا بتین. تشکر از محبت شما. من اینجا شروع میکنم به یک دعا. ای عیسی مسیح تشکر میکنم خداوند، تو این حضور داری و روح القدس که هم از قلب و زندگی من اطلاع داری و طبق این هم دعا میکنم سر تو برای من باز کن و چیزهایی که مهم است امروز بفهمم و یاد بگیرم و به شناخت تو برسم. آمین آمین آمین. بفرمایید عبدالله جان. بله برادر، خواهش میکنم. من قبل از اینکه به عیسی مسیح ایمان بیارم متاسفانه خیلی دچار مشکلات شدید شدم، مریض شدم. این مریضی من خیلی طولانی به قادر نبود مثلا تحمل کنم و جسمم نمیتونست این ضعف ها را تحمل کنه، این سختی ها را تحمل کنه. در کشور ایران بودم که مثلا رفتم دکتر، رفتم از دارو مارو اینا استفاده کردم، هیچ تأثیری نکردم. دعا میکردم، قرآن میخواندم، مثلا هیچ کدام آرامش خاصی نداشتم. تا اینکه شب خواب دیدم، یک رویا دیدم. بله. یک رویا دیدم، یک نوری آمد که به من گفت که تو از این درد، از این مشکلاتی که داری تو آزاد هستی. بعد از خواب من بیدار شدم، برای من خیلی جای تعجب بود، اصلا نفهمیدم که کی بود، این نور چی بود، از طرف کی آمد، کی بود، نبود. همین صدا هم تو قلب ماند تا اینکه آمدم به طرف اروپا آمدم، رفت در گریکلنگ بودم. اونجا رفتم با دوستان برادران افغانی و ایرانی آشنا شدم. شما عبدالله جان شما خودتان افغان هستین بله؟ بله. بفرمایید. بله. خواهش می‌کنم. رفتم که با برادران افغانی ایرانی آشنا شدم، رفتم در کلیسا دیگه. خلاصه 2 بار 3 بار رفتم دیگه. برای من خیلی جای تعجب بود، مثلا نو پرستش کنا می‌کردن و خدا را که می‌پرستیدن، برای من خیلی تعجب آور بود. و اینکه مثلا از یک طرف دیگه اون مهر و صمیمیت بین از اونها که بود، برادران و خواهران همه با هم مثل اعضای یک فامیل با هم دیگه بودن. بله. خب اینا برای من خیلی جای تعجب بود. اینجا اینا من خواستن که مثلا کشیشی از من سوال کرد که تو به دعا احتیاج داری؟ من گفتم نه، من به دعای احتیاج ندارم. سری بعدی که رفتم
برای آخرین بار اونا میخوای برای دعا کنم. من گفتم آره. اونجا برای من دعا کرد و در وقت دعا من یک صدای اونم احساس کردم که تو آزاد هستی. این صدا را تقریبا 2-3 بار در درونم احساس کردم. بعد از او خیلی احساس آرامش داشتم، احساس من خیلی آرام بودم، خوشحال بودم. دیگه اصلا آزاد شدم کلا. مثلا دیگه نمیتونستم که چی بگم چنگ از خوشحالی. بعض چیزا مشکل است که ما با الفاظ بگوییم و اما خداوند وقتی ما را لمس میکنه ما فورا او را احساس میکنیم، ما فورا او را میفهمیم که خداوند یک تغییر در زندگی ما آورده و شهادت شما واقعا اونمو را تصدیق میکنه. بله برادر. اینجا من چی شدم دیگه، این صدایی که مثلا در اون خواب در اون رویا که دیدم، اون نوری که در رویا دیدم، این صدایی که اینجا در وقت دعا کردن شنیدم، اینا برای من کنجکاو شد تا من بیشتری را دنبال کنم. وقتی رفتم سراغ آمدم در سوئد، رفتم سراغ بیبل، کتاب مقدس، اینا رو خواندم، مطالعه کردم، بیشتر برای باز شد. این علاقه من شدم که مثلا عیسی مسیح را به عنوان خداوند و نجات دهنده خودم بپذیرم و او را به عنوان نجات دهنده خود قبول کنم. هللویا هللویا. رفتم در کلیسا با برادران و خواهران آشنا شدم. اینجا رفتم غسل در 2013 فروردین من غسل تعمید گرفتم. بله. الانم مثل اونجا هستم، خیلی خوشحال هستم. همه با همدیگر عضو یک خانواده هستیم، همه از هر رنگ، از هر نژاد، مثل برادران افغانی و ایرانی، ما همه وطندار هستیم، حتی دانشجوی. بله؟ گفتم ما تمام وطندار هستیم، وطن ما آسمان است. بله دقیقاً. دیگه در کلیسا مسلم هستن، خلاصه از دانشجویان امریکا، کانادا در کلیسا مسلم هستن، برادران افغانی هستن، برادران ایرانی هستن، همه از هر رنگ، از هر قوم، از هر نژادی که هستن در عیسی مسیح یکی هستیم، یک بدن هستیم و فرزندان عیسی مسیح هستیم. هللویا هللویا. از این بابت من خیلی خوشحال هستم. دیگه در اینجا در غزلخوان نوشته شده که ما محبوب خدا هستیم. آمین آمین. و اشتیاق وی بر ما است. من این را برداشتم برادر حسین برای خودم. هللویا. که من محبوب خدا هستم و اشتیاق وی بر من است. هللویا. و خداوند عیسی مسیح با چه عشق مرا دوست دارد. آمین. و آرزو دارد که با من در این مشارکت محبت رابطه داشته باشد. آمین آمین آمین. واقعا برادر عبدالله خداوند شما را برکت بده با شهادتی که شما دادین و دعا میکنیم براتون که خداوند هر روز شما را به همین ترتیب قدرت بده. قسم کلام خدا گفته وقتی که شما روح القدس بر شما آمد و خدا را شکر میکنیم بر شما آمده، خداوند شما را نجات داده و خداوند شما را قدرت داده. دعا میکنیم که همین قدرت از طریق شما استفاده شود. بسیاری کسای دیگه به عیسی مسیح ایمان بیارن و امروز شهادتتان کاملا اونمو را در تبلیغ کرده برای مردم در افغانستان، در ایران، در تاجیکستان، در هر جایی که افغانا و ایرانی ها و تاجیک ها هستن در اوجا شنیدن و کسایی که زبانتان فهمید، لسانتان فهمید و شنیدن شهادتان. عبدالله جان بسیار تشکر برادرم از تلفنتان و از شهادتتان، بسیار برکت گرفتیم. خواهش میکنم سلامت باشی. یک گفتنی دیگه هم دارم بفرمایید. در کشور سوئد برای هموطنان عزیزم، برادران افغانی که هستن در اینجا زندگی میکنن. بله. شاید برنامه شما رو نگاه کنه. برادران عزیز بیایید ما هم با همدیگر محبت کنیم و همدیگر را بسازیم و در نام عیسی مسیح همدیگر را بنا کنیم. آمین. و کشور خود را از این وضعیتی که هست، از جنگ و نفرت و نجات پرستی و از این نیرویی که حاکم است، نیروی تاریکی بر کشور ما که هر روز به عنوان مذهب دین همدیگر را، نجات پرستی همدیگر را میکشیم. بیایید هموطن خود را آزاد کنیم و هموطن خود را گلستان بسازیم، نه خاک بادستان. در دعا باشیم و همدیگر را بپذیریم، به عنوان زیر پرچم عیسی مسیح همدیگر را دوست بداریم و با همدیگر زندگی کنیم. آمین. شما میتونید خوش آمد باشید در
کلیسای ما در لوند، اینجا ما برادران افغانی هستن، مسلم هستن، اینجا ما برنامه داریم روز یک شنبه ها و روز سه شنبه ها. خلاصه شما میتونید خوش آمد هستید در اینجا. آمین آمین برادر، بسیار تشکر. خداوند شما را برکت بده. واقعا برکت گرفتیم عبدالله جان و برتان دعا میکنیم حتما. خداوند شما را برکت بده. بازم بسیار تشکر که زنگ زدین. خواهش میکنم. یک چیزی که برادر حسین میخوام بگم، میخوام ارتباط تصویری با شما برقرار کنم از طریق اسکایپ. متاسفانه خیلی وقت پیش بود نتونستم از طریق اسکایپ با شما صحبت کنم. در آینده امیدوارم که بتونم با شما از طریق اسکایپ صحبت کنم. میخوام حتما در آینده کوشش میکنیم برادر. خواهش میکنم. دیگه فامیلم از این بابت که من به عیسی مسیح ایمان آوردم، اونا از من دلخور شدن، نگران هستن. دیگه مرا جواب تلفن را نمیدن. من اونها را مثلا دوست دارم خیلی بیشتر. دعا میکنیم اونها را پیدا کردن. میخوام از طریق اسکایپ شما با خانواده‌ام حرف بزنم و اونها صدای مرا بشنون. من به چی دلیل و به چی طریق چرا مثلا به عیسی مسیح ایمان آوردم. حتما بخیر رابطه میگیریم و حتما یک روز بخیر از طریق اسکایپ شما رو میاریم. تشکر از محبت شما. خیلی خوشحال شدم برادر حسین. وقت با شما خوش. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار شما. خداوند شما را برکت بده. چقدر جای خوشی است که یک شخص دیگه به عیسی مسیح ایمان آورد. برادر ابراهیم وطندار بسیار بسیار عزیزم، بسیار میبخشین دیگه، و اما شهادت بسیار خوبی از برادر عزیزی ما شدیم. خداوند برکتشان بده. وقت از شماست، استار مشه اوروره. جور آرام وسی اندریاس جانم مدیر خوشحالکی گو حتی پاسمان که ملائکه خدای خوشحالکی که چوک چه مسیح ایمان راوڑی. آمین آمین آمین. واقعا امی وطندار ما ازی گفت که بیاین که به عیسی مسیح ایمان بیاریم، امی وطن خود گلستان جور کنیم. سرود بسیار قشنگ استاد صاحب اولمیر در یادم آمد که میخوانه: وطن جنت نشانده گلان پکه کرما، پما دمین گرانده گلان پکه کرما. خداوند او روز برسانه که سرود استاد اولمیر واقعا براستی وطن ما را گل و گلزار بسازه و عیسی مسیح را میتونه. بفرمایید برادریم. ډیره مننه ګران اندریاس جان. ګران و محترم اولیدونکو ورونو او خویندو، زه نن بیا د تاسو په حضور کې حاضر شویم تر څو له لارې د دغه پردې د تلویزیون څخه د تاسو ګرانو عزیزانو سره د پاک خدای کلام شریف چې د پاک خدای کلام انجیل شریف دی خبرې در سره وکړم. خو زه به مخکې له دې ټولو د پاک خدای په حضور کې په لنډه دعا سره د پاک خدای څخه وغواړم چې موږ او تاسو ته دا قوت او قدرت راکړي تر څو د هغه په کلام باندې ښه وپوهیږو او په خپل روحاني ژوند کې عمل هم پرې باندې وکړو. او پاک خدای دې کومک دې موږ سره وکوي تر څو د ده کلام چې د تل ژوندون زیری دی د خپلو ګرانو عزیزانو سره همغسې چې د پاک خدای اراده ده په همغه شان سره یې بیان کړو. دغه دعا مې د عیسی مسیح په نامه وکړله. آمین. آمین آمین. ګرانو دوستانو عزیزانو، د ننني دغه پروګرام کې زه د پاک خدای د کلام څخه چې عنوان یې دی د مالک عیسی مسیح د ګناهانو د معاف کولو اختیارات، نو تاسو به په دغه عنوان باندې پوهیدلی وئ چې مالک عیسی مسیح چې د پاک روح د خدای څخه و، هغه د پاک روح د خدای په وسیله او په قدرت ډېرې معجزې هم په دې دنیایي ژوند کې او په هغه وخت کې په دنیا کې سرته رسولې وي. چې ما په مخکینی پروګرام کې د دې په باره کې تاسو سره خبرې وکړلې، خو زه به د نن په پروګرام کې د عیسی مسیح چې د پاک خدای په قوت سره د ځینو خلکو د ګناهانو د معاف کولو او بخښلو په پاک خدای په کلام په لیکلو ویلو سره تاسو ته بیان کړم چې تاسو په دې وپوهیږئ چې هغه نه یوازې یو نبي او پیغمبر و، بلکې هغه د پاک روح د خدای څخه و
هغه دا قدرت درلود چې په دنیا کې هم د خلکو ګناهانو د بخښلو بحث او بیان وکړي. آمین آمین. ابراهیم جان، به اجازه تان خواهر ما از راه بسیار دور تلفن کردن، تلفنشان میگیریم به خاطر از اینکه برشان مشکل است اگر تلفنشان قطع شود. خواهر فاطمه روی خط هستین، بسیار تشکر از تلفنتان، بفرمایید. سلام پسرم. سلام پسرم، کشش حسین اندریاس. سلام خواهر عزیزم. دعا داد، می‌خواستم بر من دعا کنین. حتما. الان اجاره نشین هستم، میخوام کسی برای اینجا مستاجر یه نفر بیاد که من اینجا پولمو بگیرم برم تو خونه خودم بشینم. همینجوری موندم یک در پا که اصلا موقعیت مالی پسرامم خیلی، زندگی بچه هم سوخته، انبارشون سوخته، موقعیت مالیم خیلی خرابه، کار من یک سره شده، شب و روز گریه. میخوام دعا کنین که یه مستاجر برای اینجا بیاد که من مستاجرم، برم تو خونه خودم، کوچیکه، برم تو خونه خودم بشینم. دعا کن با صمیم قلب پاکتون پسر گلم. حتما دعا میکنم. حمیدم و سعید و مهسا رو دعا کنین، هم در دعا باشین برای من که اینجا مستاجر سریع بیاد اینجا رو بگیره، پول پیش خونم رو بگیرم، برم تو خونه خودم بشینم. حتما خواهر. الهی خیر ببینی این کار انجام بدی، از خدا عوضشو بگیری. من خاک زیر پای عیسی مسیح هستم. از شما تشکر میکنم پسرم. حتما خواهر عزیزم، حتما دعا میکنم. که میدونی کمکم کن، موقعیت مالیم خیلی خیلی خرابه. حتما دعا میکنیم خواهرم، بسیار تشکر از تلفنتان. دعا میکنیم، به اجازه تان دعا میکنیم. برادرها و خوارای عزیزم، از شما صدای خواهر فاطمه را شنیدین. واقعا بعض وقتا ما در مشکلات بسیار عمیقی هستیم و اما ما دردهای کسی دیگر را واقعا نمیتونیم احساس کنیم و اما ایشان پر از درد هستند، مشکلات زیاد دارن. خواهش میکنیم که همه با هم یک قلب شده دعا میکنیم به حضور خداوند که خداوند مدد بکنه، خداوند کمک بکنه خواهر فاطمه را و فرزندایشان و این مشکلات که به خاطر خانهشان داره. دعا میکنیم خداوند دستگیرشان باشه. ای خداوند عزیز، شکر میکنیم تو را. خدای عزیز، ما عاجز هستیم، ما مشکل داریم خدایا. بسیاری مؤمنانت مشکل دارن ای خدا در این دنیا، مشکلات اقتصادی، مشکلات مهاجرتی ای خداوند. او خداوند عزیز، دعا میکنیم که تو این دعاهای ما را بشنو، تو لمس کو ای خداوند خواهر فاطمه را، تو دستگیر خواهر فاطمه باشه. او خداوند عزیز، ای خداوند عزیز، ما ای خواهر را به حضور تو میاریم به نام مقدس عیسی مسیح. خداوند تو دعاهای ما را بشنو که این مشکلاتشان حل شود در نام مقدس عیسی مسیح خداوند. آمین آمین. برادر ابراهیم بسیار میبخشین، ما باید تلفن میگرفتم و ما حتما در دعا باشین بر خواهر فاطمه و بفرمایین برادر عزیزم. خو ګرانو دوستانو، باید هم درته ووایم چې بل هیڅ کوم نبی یا پیغمبر د پاک خدای دغسې لوی کارونه او معجزې سرته نه دي رسولې. نو باید چې لومړی موږ دغسې ایمان ولرو چې هغه نه لکه یو پیغمبر یا نبی و، بلکې هغه د پاک روح د پاک خدای څخه او د هغه ذات څخه و. آمین. او هغه د پاک خدای روح د خدای څخه پیدا شوی و او موږ تاسو انسانان خو د خپل پلار و مور څخه په ځمکه کې پیدا شوي یو، خو هغه له اسمانه ځمکې ته او د جهان ته راکوز شوی و. هغه ازلي و ابدي و او دی، خو موږ تاسو هم د هغه په یووالي کې ابدي ژوندون خاوندان کېدلی شو. دغه دی زیری چې پاک خدای دغسې لاره موږ تاسو ته هم جوړه کړې ده. په بل هیڅ چا کې داسې پیغام انسانانو ته نه دی ورکړل شوی چې وکولی شي د هغه په یووالي سره د تل ابدي ژوندون بیا ومومي. د پاک خدای کلام فرمایي چې یوازې د مالک عیسی مسیح په ایمان باندې
او د هغه په یووالي په وسیله سره موږ تاسو د پاک خدای د قبول وړ ګرځېدلی شو او ابدي ژوندون او خلاصون لرونکي کېدلی شو. آمین. نو دا څرنګه کېدای شي چې ځمکنی ګناهکار انسان د پاک خدای سره په یووالي د مالک عیسی مسیح کې د تل رابطه ولري او پیدا یې کړي. بله. او نوی انسان په ډول هم په دې دنیا کې هم په راتلونکې دنیا کې نیک او ښه انسان وګرځي او د پاک خدای د کورنۍ او پادشاهۍ کې یوازې د تل لپاره د پاک خدای په حضور کې ابدي ژوندون وکوي. دا لوی سوال دی. ډېر خلک داسې سوال کوي چې څنګه کېدای شي چې ګناهکار انسان د خدای حضور ته ورسي. بله. نو ګرانه دوسته، لاره یې دا ده چې موږ تاسې باید په هغه باندې تر ټولو لومړی ایمان ولرو. آمین. او یا د هغه سره د تل نږدې رابطه پیدا کړو. نو بله. که چیرې موږ ایمان نه لرو او رابطه هم نه ورسره پیدا کولی شو، دا نو ناممکنه خبره ده. باید موږ یو حرکت سرته ورسوو. بله. او له هغه څخه باید تعلیم واخلو او د هغه په کلام باندې عمل وکړو. خو زه به تاسې ته د پاک خدای د کلام انجیل شریف څخه د انجیل لوقا له کتابه 9 باب 14 آیت څخه تر 50 آیتو پورې هغه کیسه بیان کړم او له ګران اندریاس جانه به هم وغواړم چې بله. مخ د پردې د تلویزیون کې امکان لري هم تاسو دا کلام ښکاره کړي. بله بله بفرمایئ. چې عنوان یې دی د یوې ګناهکارې ښځې د مالک عیسی مسیح په وسیله معاف کول. آمین. نو هغه وخت او زمان کې چې یو فریسی سړي عیسی مسیح ته مېلمستیا وکړله، او مالک د هغه فریسی سړي کور ته ولاړه او د خوراک خوړلو ورسره په دسترخوان کښېناستله. نو په همغه ښار کې یوه ګناهکاره ښځه وه چې له عیسی مسیح له راتلو څخه خبره شوه او خبره شوې وه چې مالک د هغه فریسي قوم کورنۍ او قبیلې کور کې مېلمه دی. نو په عطردانۍ کې ډېر ښه خوشبوی عطر راوړل او هغه ښځې د عیسی د پښو سره وروسته کې ودرېدل او په ژړا شوه او د مالک عیسی مسیح پښې د هغه په اوښکو باندې لمدې شول. ګرانو دوستانو، تاسې ښه متوجه شئ دا یو عملي او واقعي تیر شوی مثال دی، دا قصه نه ده. بله. او د ښځې په اوښکو باندې د مالک عیسی مسیح پښې لمدې شولې او هغه ښځې خپلې اوښکې د خپلو ویښتو په وسیله باندې وچې کړلې. په وخت چې هغه فریسي سړي د دغې ګناهکارې ښځې دا کار ولیدله، نو د خپل ځان سره یې داسې وویل که چیرې دا سړی په رښتیا نبي وای، نو هغه باید په دې خبر وای چې دا ښځه څوک ده او ولې ده ته لاس ورنږدې کړ. د بې ځای قضاوت. نو ګران اندریاس جانه، خلک روحاني مطلب زر نشي درکولی، ځکه شیطان د خلکو زړونو باندې پردې اچولي. او موږ تاسې هم بدون د قدرت د روح پاک روح څخه نشو پوهېدلی چې د دې ښځې عمل روحاني و نه انساني. بله. او دغه سړي ځان سره وویلې چې دغه ښځې چې عیسی ته لاس ور د کومې قبیلې ښځه ده، یعنې دا چې هغه یوه ګناهکاره او بدکاره ښځه وه. مطلب دا دی په مالک عیسی مسیح د هغه فریسي سړي په زړه باندې پوه او پوه شو او ورته یې وفرمایه چې ای شمونه، زه تا ته ویل غواړم
فارسي سړي ورته وویل چې وفرمایه مالکه. نو بیا عیسی ورته وویل چې د یوه موړ سړي څخه 2 نفره قرضدار او پوروړي وو. یوه ته یې 500 دیناره پور ورکړی و او بل ته یې 50 دیناره پور ورکړی و. نو وخت چې هغوی 2 نفرو د بیرته ورکولو وس نه درلودله او توان پکې نه و، نو هغه سړي چې ډیر معتبر سړی و دواړه خپل پوروړي وبخښل. نو اوس ته راته ووایه چې په هغه 2 کسانو کې کوم یو زیات وبخښل شو او کوم به ډیره مینه د هغه سره وکوي؟ بله. خو شمون ځواب ورکړ زما په خیال چې کوم سړي چې زیات وبخښل شو هغه سړی به زیاته مینه ورسره وکوي. آمین. عیسی ورته وویل چې بېشکه رښتیا وایي. نو بیا عیسی خپل مخ د ښځې خواته وروړ او شمون ته یې وویل چې ته دا ښځه وینې څوک ده؟ زه خو ستا کور ته راغلم او تا ماته د پښو د مینځلو دپاره اوبه رانه کړلې، خو دغې ښځې د ما په پښو په خپلو اوښکو باندې پرېمینځلې او بیا یې په خپلو ویښتو باندې وچې کړلې. تا خو د ما دپاره د پښو د وچولو دپاره دستمال رانه کړ، خو دغې ښځې هغه وخت څخه چې زه دلته راغلی یم هغه لګیا ده او زما پښې په خپلو اوښکو باندې مینځي او په خپلو ویښتو باندې یې وچوي. تا خو زما دپاره تیل د غوړولو د ویښتو دپاره رانه کړل، خو هغې د ما پښې باندې عطر واچول. نو ځکه زه تا ته وایم چې هغه د ما سره دومره مینه وکړله نو د هغه ډېرې ګناهانې بخښل شوي. آمین آمین آمین. خو د چا چې لږ بخښل شوي وي هغه لږ مینه کوي. نو بیا مالک عیسی مسیح هغې ښځې ته وویل چې د تا ګناهانې بخښل شوي. آمین آمین. ابراهیم وروره ستاسو په اجازه کې یو خواهر تلفن کړی دی. خور مهرباني یه خواهر بله. مهربانی وکړئ. خواهر قمر خسته نباشین، خداوند شما را برکت بده. روی سلامت باشید. بله صدای شما را داریم، بفرمایید چیزی گفتنی داشتین خواهر عزیزم؟ خواستم برای پسرم دعا کنید، هم مشکل بینایی دارم مشکل شنوایی. شما مشکل بینایی و شنوایی دارین؟ یا پسرتان؟ پسرم داره. پسرتان؟ خب بسیار. بله بله. حتما بر پسرتان دعا میکنیم خواهر عزیز من. بعد برای شوهرم هم دعا کنید، معده درد داره. بله حتما دعا میکنیم. اسم پسرتان چیست و اسم شوهرتان؟ رستم. پسرم رستم، شوهرم هم سفر. رستم و سفر. حتما دعا میکنیم خواهر قمر، خداوند شما را برکت بده. حتما برتان دعا میکنیم. حتما دعا میکنیم. ممنون. دعا میکنیم. خداوند عزیز خواهر قمر را و فرزندشان رستم به حضور تو میاریم. ای خداوند عزیز، او مشکل بینایی و شنوایی داره. خداوند عزیز تو رو لمس کو. ای خداوند تو کورها را شفا دادی. کسایی که ای خداوند گنگ بودن تو را قدرت گفتار دادی. کسایی که کر بودن ای خداوند تو را قدرت شنیدن دادی. دعا میکنیم رستم جان نه تنها بینایی جسمانی و مشکل شنوایی جسمانی را ای خداوند دعا میکنیم که شفا بیافه ازش. به لمس تو دعا میکنیم خداوند عزیز که او
همچنین بینایی روحانی را حاصل بکنه و شنوایی روحانی را حاصل بکنه. به نام مقدس عیسی مسیح دعا میکنیم. همچنین بر شوهرشان سفر دعا میکنیم خداوند عزیز تو مدد فرما، تو شفاگر او دستگیرش باشه ای خداوند عزیز، هر مشکلی که داره. برای خواهر قمر دعا میکنیم خدایا تو را تسلی بده و فیض عطا کو و دستگیر او باش و خداوندش باش، به نام مقدس عیسی مسیح خداوند. آمین آمین. برادر عزیزم ابراهیم جان بفرمایید. ډیره مننه. نو بیا نور ملمانه چې په دغه سړي په کور کې ورسره یو ځای وو، په خپلو کې وویل چې دا لا څوک دی چې ګناهان بخي او معافي ورکوي. خو عیسی بیا هم هغه ښځې ته وویل چې تا د خپل ایمان په نتیجه کې ته بچه کړل شوې یې. په خیر لاړه شه. او په خیر ولاړه شه. آمین. نو ګرانو دوستانو عزیزانو، اوس به تاسې په دې مطلب باندې چې ډېر روحاني مطلب دی چې دغه ښځې ته مالک عیسی مسیح نه یوازې دنیایي بلکې روحاني شفا یې ورته ورکړل. بله. او معافه یې کړله. نو مطلب د دې باندې چې موږ تاسې ښه وپوهېږو، دا ښځه لویه ګنهکاره او بدکاره ښځه خو وه، خو مالک عیسی مسیح وایي چې زه دې جهان ته د ګنهکارانو د نجات دپاره راغلی یم. هللویا هللویا. زه نه یم راغلی چې څو پوهان او مغروران ته تعلیم ورکړم، بلکې دغه ګنهکارانو دپاره خپل ځان قربانوم. نو ګرانو دوستانو عزیزانو، تاسې پوهېږئ چې موږ ټول ګنهکار یو. څوک درواغ وایو، څوک داسې نور بد کارونه کوو، او څوک هم غیبتونه کوو، څوک هم جنګونه کوو. ټول ګنهکار یو، د جلال د خدای څخه محروم شوي او لوېدلي یو. بله. خو یوازې ښه زیری چیرې دی، ګلالی زیری چیرې دی چې په فیض د خدای دی چې موږ تاسې د ګناهانو معافي پیدا کولی شو د ایمان په وسیله باندې. دا دی زیری د انجیل. آمین آمین. یو شخص چې د فارسی ملا رنګه فکر کوي چې زه ملا یم او زه عبادت کوم، دا مطلب نه دی چې هغوی ګناهکار نه دي. بالکل بالکل. بله بله. نو ګران اندریاس جانه، مطلب دا دی چې ډیر خلک داسې فکر کوي چې زه ګناهکار نه یم، مګم کلام د خدای فرمایي چې موږ ټول ګناهکار یو، د جلال د خدای نه کوز راغلي. بله بله بله. نو ځکه هغه ښځه وبخښل شوه چې هغه ایمان درلود چې مالک عیسی مسیح د پاک خدای څخه رالېږل شوی دی، او هغې ایمان درلود چې مالک عیسی مسیح قدرت د ګناهانو د بخښلو او معافي ورکولو پکې وجود لري او شته. بله. ایمان و. بله. ځکه مالک ورته وویل چې تا ایمان، ای ښځې، د تا ایمان ته بچ کړلی، ته وبخښلې، ته خلاصون درکړ. بله. سره له هغې چې هغه په دې پوهېدلې وه چې ګناهکاره ښځه ده، خو ایمان یې درلود چې مالک عیسی مسیح هغه ته له ګناهانو څخه معافي ورکولی شي. آمین. نو ګرانه، دلته دوه مهمو موضوعګانو دپاره چې ویل شوي دي باید توجه وکړو. هغه دا دي چې لومړی د موږ تاسې دپاره دا پکار ده چې مینه ولرو د پاک خدای سره او مینه وکوو د نورو خلکو سره. آمین. نو که چیرې موږ تاسې د نورو ګناهانو معاف کړو، وبخښو، نو کلام د خدای فرمایي چې پاک خدای حاضر دی د موږ ګناهان هم را وبخښي. آمین. نو بیا باید په دې باندې وپوهېږو چې معاف کول د ګناهانو او بخښل د ګناهانو په باره کې مالک عیسی مسیح راته رهنمایي کړې، تر څو موږ تاسې هم لومړی د خپل مالک سره مینه ولرو او د هغه د کلام څخه اطاعت وکړو. نو پاک خدای کلام فرمایي چې موږ
چې د موږ ګناهان د مالک عیسی مسیح په هغه کار چې پر مخ د صلیب باندې کړی د موږ تاسو د بخښلو د ګناهانو دپاره اوس که چیرې هر یو پر هغه باندې ایمان راوړي نو هغه ګناهان او خطا به پاک خدای ور وبخښي او که چیرې د خپلو ګناهانو او خطا او اعتراف د پاک خدای په حضور کې وکوي او نوره توبه وباسي پاک خدای حاضر دی چې د مالک عیسی مسیح په وسیله د هغوی ټولې ګناهان ور وبخښي دا هغه مطلب دی چې مالک دغه کار په دې دنیا کې سرته رسولی تر څو خلک په دې وپوهیږي چې هغه نه یوازې نبي او پیغمبر دی بلکې مالک دی قدرت د بخښلو د ګناهانو د هر انسان لري آمین آمین او بله بفرمایید او د مالک حکم د موږ تاسو دپاره دغه دی چې د یو او د بل سره مینه وکوئ آمین خو مینه نه یوازې په خبرو باندې خو د مینې دپاره عمل پکار دی آمین آمین تاسو واورېدل چې مالک عمل وکړ دغه ښځې سره او هغه یې وبخښله او مالک دغه مثال موږ ته پرېښودلی دی او دا یې راته عملي کړی دی چې هر هغه سړی چې ګناهکار وي کولی شي له لارې د ایمان پر مالک عیسی مسیح باندې ګناهان یې وبخښل شي آمین نو موږ تاسې هم د خپلو ګناهانو په خاطر د پاک خدای په حضور کې کم راغلی یو هر یو سړي په خپل وخت سره ډېرې ګناهانې کړي او هیڅوک نه دي چې خپل ځان په خپله له ګناه څخه خلاص کړي بله خو پاک خدای چې په رحم کې او په مهربانۍ کې ډېر مهربانه دی هغه دغه لاره د بخښلو د ګناهانو نه یوازې یهودیانو او قوم ته بلکې د ټولو قومونو دپاره په مالک عیسی مسیح په وسیله باندې په خپل رحمت سره د ټول جهان د خلکو دپاره تیاره کړې ده آمین چې د هر قوم او ژبې او د هر نژاد او مذهب څخه وي کولی شي له لارې د ایمان پر عیسی مسیح د دغسې معافۍ د ګناهانو پیدا کړي او هر څوک چې د هر مذهب څخه وي کولی شي چې د مالک عیسی مسیح په نامه نور نو د خپلو ګناهانو توبې د هغه په حضور کې وباسي او ایمان پرې باندې ولري چې هغه خلاصون ورکوونکی او معاف کوونکی د ګناهانو د ټول بشر دی آمین او په هغه کې د معاف کولو د ګناهانو قدرت شته بله ځکه یوازې مالک عیسی مسیح دی چې پوره اراده د پاک خدای پوره کړې ده بالکل او د هغه اراده یې سر ته رسولې ده نور ټول انسانان د پاک خدای له جلاله څخه پاتې راغلي دي آمین نو هر انسان چې د هر مذهب څخه وي مالک عیسی مسیح ته ضرورت لري بالکل تر څو د مالک عیسی مسیح په وسیله بیرته د پاک خدای حضور کې د قبول وړ وګرځي آمین او یوازې لاره ده بله یوازې لاره د خلاصون ده بله خو زه به بیا هم د تاسو ګران عزیزانو د ښه پوهېدلو په خاطر د انجیل شریف د متی له کتابه نهم باب اول آیت څخه تر اتم آیتو پورې درته بیان کړم چې مالک عیسی مسیح یو شل سړی جوړ او روغ کړی دی بله کلام د خدای فرمایي نو هغه وخت چې په هغه زمان کې چې عیسی په کښتۍ کې کښېناستله او په کښتۍ کې د خپل ښار وخواته راپورې وتله خو په هغه وخت کې څو تنو خپل او خلکو یو شل سړی په کټ کې راوړ نو هغه وخت چې مالک عیسی مسیح د هغه خلکو عقیده ولیدله نو عیسی هغه شل سړي ته وویل چې زویه خاطر جمع اوسېږه تا ګناهان معاف شوي نو په دې کار سره ډېر د شرع عالمانو چې د خپلو ځانو سره یې وویل چې
دا لا څوک دی چې داسې کفر وایي. نو ګرانو عزیزانو، وقتی چې موږ تاسې په قدرت د پاک روح د خدای سره کوم کار سرته رسوو، دا زموږ نه دی بلکې دا د پاک روح د خدای دی چې د مالک عیسی مسیح په وسیله سرته رسوي. خو هغه خلک دغه زمان په دې نه پوهېدل چې مالک عیسی مسیح چې پاک روح د خدای څخه دی دا قدرت لري چې ګناهان د خلکو معاف کړي. نو په دې خاطر و چې خلکو په خپلو کې وویل چې دا لا څوک دی چې داسې کفر وایي. خو عیسی په دې باندې پوه و چې دوی په زړونو کې څه تېر شول. نو بیا یې هغوی ته وویل چې تاسې داسې فکرونه ولې کوئ؟ آیا دا اسانه خبر ده چې یو څوک ووایي چې ګناهان دې معاف وبخښل شوي دي، او یا ووایي چې پاڅه او پورته شه، بستره دې واخله او وګرځه. آمین، هللویا. نو د دې دپاره چې د تاسې زړونو ته دا باور وشي چې ابن آدم په دنیا کې د ګناهانو د بخښلو ورکولو اختیارات لري او شته. آمین. بیا یې هغه شل سړي ته مخ ور وړ او ورته یې وویل چې پاڅه، کټ دې واخله او کور ته دې ولاړ شه. هللویا. نو په همغه وخت کې شل جوړ روغ پورته شو او خپل کټ یې واخیست او کور وخواته ولاړ. نو خلکو په دې ننداره باندې چې وکتل حیران پاتې شول او په خپلو کې وویل چې بني آدم ته داسې اختیار چا ورکړی دی؟ هللویا. او څنګه کېدای شي چې بني آدم په دنیا کې داسې اختیار ورکولو د معاف کولو اختیار ولري؟ نو هغه و چې خلکو د پاک خدای د عبادت او ستایلو باندې شروع وکولې. ګرانه دوسته، دغه د قدرت د مالک عیسی مسیح چې په انجیل شریف کې موږ تاسو ته ویل شوي تر څو چې موږ انجیل ونه لولو هیڅ وخت دغه په عملونو او کارونو باندې نشو پوهېدلی. نو ګرانو دوستانو، تاسو خو د مالک عیسی مسیح د ګناهانو د بخښلو اختیارات او قدرت ولیدله او په دې به هم پوهېدلی وئ چې بل هیڅ چا په دې دنیا کې داسې اختیارات د پاک خدای څخه نه درلودل او نه لري. یوازې مالک عیسی مسیح دی چې د ټول جهان د خلکو دپاره یې لاره د خلاصون او بخښلو د ګناهانو تیاره کړې ده. آمین. او تاسو خو ولیدل چې مالک هغه سړي ته لومړی وویل چې له خپل ځایه څخه راپورته شه. بله. او دوام وار یې ورته وویل چې خپله بستره دې راواخله. ځکه دغه سړی ډېر عمر ځای پر ځای ناست و او ګرځېدلی هم نه و او ګرځېدلی نه شوی. نو مالک په دې پوهېدلو چې دا سړی ډېر عمر داسې آموخته شوی دی، نو باید لومړی راپورته شي. آمین. او بیا یې ورته وویل چې خپل کټ راواخله او دریم یې ورته وویل چې حرکت وکوه. نو د مالک حکم کامل دی، هغه پوهیږي چې انسان څه مشکل لري. آمین. دغه سړي دا مشکل هم و چې دی ډېر عمر ځای په ځای شل ناست و. دغه دپاره په کار و چې مالک ورته ووایي چې پورته شه، کټ دې واخله او په لاره روان شه. هللویا. تاسو به پوهېدلی وئ چې هر حکم د مالک عیسی مسیح کامل دی. آمین. هغه کې ډېر حکمتونه شته دي. هر مثال چې مالک عیسی مسیح موږ تاسو ته په انجیل شریف کې راکړی دا ډېر روحاني مثالونه او ډېر روحاني مفهوم لري. او هغه کار چې هر کار چې لوی پاک خدای سرته رسوي او د پاک خدای په قدرت باندې وي، نو هغه کامل وي او په هغه کې هیڅ غلطي او کمبودی وجود نه لري. خو د هغه زمانې خلکو ډېر ساده خلک وو. هغوی نه پوهېدل چې هغه یو عادي انسان نه دی لکه موږ
تاسې غوندې، بلکې هغه آسمانی و ابدي او ازلي انسان دی. آمین. خو په دې باندې باید هم موږ تاسې وپوهېږو ګرانو دوستانو چې موږ تاسې عادي انسانان یو چې په انساني او نفساني حالت کې په خدای له جلاله څخه پاتې راغلي یو. یوازې د مالک مسیح عیسی په ایمان او یووالي او کومک سره موږ تاسې د تل ژوندون او خلاصون موندلی شو. آمین. په خپل ځان سره هیڅ انسان په دې قادر نه دی چې د پاک خدای کامله اراده او احکام سرته ورسوي. هر انسان چې له هر مذهب او عقیدې څخه وي مالک عیسی مسیح ته ضرورت لري. آمین. او هغه باید خپل زړه مالک عیسی مسیح ته وسپاري او په خپل زړه باندې فکر او عقل باندې مالک عیسی مسیح قبول کړي او ایمان په باندې ولري. نو د همدې خاطر دی چې موږ تاسې ته انجیل شریف اورو او انجیل شریف د اورېدلو لپاره ضرورت دی چې نور خلک هم د مالک عیسی مسیح په روحاني قدرت باندې ښه وپوهېدلی شي. آمین. نو موږ هم نن د مالک عیسی مسیح په قوت او قدرت سره دغه کلام د پاک خدای خپلو ګرانو عزیزانو دوستانو خصوصا پښتنو او خپلو وطنوالو ټولو خلکو او بیا ټول جهان ته اعلانوو تر څو نور خلک هم په دې باندې وتوانیږي چې مالک عیسی مسیح ښه وپېژني او په هغه باندې ایمان راوړي. آمین. خو کلام د پاک خدای فرمایي چې ایمان په لوستلو او اورېدلو د کلام د پاک خدای انجیل شریف څخه په وجود راځي. کلام د خدای فرمایي چې ایمان له لارې د لوستلو او اورېدلو د کلام د انجیل شریف څخه پیدا کیږي. بل هیڅ څوک نشته چې وکولی شي په خپل فکر او زړه هغه ښه وپېژني او په هغه ایمان راوړي. او د ایمان راوړلو لپاره دا ضرور دی چې موږ تاسې انجیل شریف ولولو او یا غوږ ورته ونیسو. برادر عزیزم ابراهیم جان، وقتی ما متاسفانه کاملا خلاص شده. 15 ثانیه دیگه مانده، ما باید خداحافظی بگویم، اما خداوند شما را برکت بده. حتما در ادامه زی برنامه بعدا شما زیادتر صحبت میکنین. خداوند شما را برکت بده. وطندارای عزیز، شما کلام خدا را از ابراهیم جان شنیدین. خداوند عیسی مسیح یگانه کسی است که اختیار بخشیدن گناه را داره. او میتونه گناه های شما را امروز ببخشه و شما را آزاد کنه از گناه. در نام عیسی مسیح در فیض او همیشه باشید. آمین. هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، تنها هادیم تویی ای